د بابر له قبر سره یو شمېر نور قبرونه هم تر سترګو کېږي. دا چې دا قبرونه د چا دي، په دې اړه د بابر بڼ یو تن کارکوونکی همیشه ګل دشتي ازادۍ راډیو ته وویل: هغه کسان چې په هغه وخت کې په کابل کې وفات شوي دي، یو یې د میرزا هندال، بل لمسی د میرزا حکیم، او یو کړوسی د ګوهرنسا نومیږي چې د لوی احمد شاه بابا انګور کېږي، او د تیمورشاه میرمن هم پاتې شوې ده. بله دغه مقبره او هغه لیکل شوې لوحه چې ده، دا پخوانۍ ده، تاریخي ده. د جهانګیر په وخت کې کله دې باغ نه لیدنه کړې ده، دغه لوحه یې ورته جوړه کړې او دلته یې نصب کړې ده. دا مرمرینه چاردیواري چې تاسو ګورئ، دا د په هغې وخت کې جوړه شوې وه، تر 19مې پیړۍ پورې وه. د هغې نه وروسته بیا ړنګه شوې ده. د هغې څه پاتې شونې ټوټې دلته پاتې دي. دا اوس دا وره چې باغ رغول کېدو، په هماغه تاریخي بڼه باندې دا چاردیواري چې د سکیچ او ډیزاین په یو موزیم کې موجود و، او